د کهانې په شروعات کې موږ ګورو چې یو څلور دوستان د پیادل سفر شوق لري. دا هغه ځایونو ته ځي چې چېرته څوک نشي تللی او د ویرې علاقې وي. د دې څلور دوستان د شمالي کوریا یو خطرناک علاقې ته روان شو. شروع کې هر څه ټیک وو، خو په دې کې د یو دوست خوا زخمي شوه، دومره خرابه شوه چې ګرځېدی ترې نه شو. د دې زخمي دوست نه تپوس کوي که آیا ته ډېر خراب یې، خو واپس کېږو. دوست ورته وویل چې نه نه زه ټیک یم، مخکې ځو. بیا د ځنګل نقشه راواخیسته. یو دوست ورته مشوره ورکړه چې د ځنګل په دې منځ به ووځو، نو وخت به مو بچ شي. دوه دوستان په ځنګل کې وردننه شو. څلور واړه دوستان حیران وو چې دومره غټ ځنګل دی او د مرغۍ اواز هم پکې نشته. عجیبه خاموشي ده پکې. خو آخر کار یې د ځنګل په منځ کې د وردننه کېدلو فیصله وکړه. مخکې روان دی، په یو بوټي کې د یو ځناور یې ولیدو چې مړ پروت دی. څلور واړه دوستان د ځناور ته نږدې ورغله او ورته وایي چې یاره دا آخر چا وژلی دی، ځکه دومره بې دردۍ سره د ځناورو قتل خو نه یې کول پکار. څلور واړه دوستان مخکې روان دي، تیاره پرې راغله. دې کې څه ګوري، بیټریانې یې راواخیستې او مخکې روان شو. یو زوړ کور یې ولیدو. هلته دوی دا سوچ کوي چې د دې زوړ کور کې به پاتې شو، باران خو هم راغی. څلور واړه روان دي او د کور ته ورنږدې کېږي. بیټریانې ورسره دي، د کور ته د تلو لار ګوري. په دې کې څه ګوري چې بیټرۍ رڼا ته یو عجیبه غوندې پوتله په مخه باندې راغله. دوی ټول ویرېده او دا سوچ کوي چې آخر دا څه شی دی، ځکه چې نیم انسان دی او نیم ځناور دی. خو بیا هم دوی پې دومره غور ونه کړو، خو د کور دروازه یې ماته کړه او کور ته دننه وردنخېل شو. دا څلور واړه دوستان د پوتلې ته ګوري او حیران دي، خو آخر هم دا فیصله وکړه او کور ته دننه ورداخل شو. څلور واړه دوستان په خپل منځ کې دا ګپ لګوي چې موږ خو هر ځای ته تللي یو، خو د دې ځنګل څه خوفناک غوندې راته ښکاري. الله دې خیر وکړي چې مخکې به څه کېږي. په دې کې ټول ویده شو او یو دوست ته یو اچانک یو سپینه رڼا راغله. اوچت شو، نو دروازه یې کولاو کړه او چې بار یې وکتل، نو چې دا خو هغه ځای نه دی. یو سټور ورته په نظر راغی. په دې کې څه ګوري چې یو دوست یې مړ پروت دی. څه عجیبه غوندې ورته محسوسېږي چې دا سټور او دا صفایي د کوم ځای نه راغله. یو دوست چې مړ ولیده، نو اچانک د په سینه باندې درد شو. چې کله یې ځان ته وکتل، نو په سینه باندې داغونه جوړ شوي وو. په سینه کې ډېر درد شو او په دې کې یو ډېر حیران او پریشانه ولاړو. په دې وخت کې د کور دننه یوه چغه وشوه. یو دوست یې د ویرې نه رپېدو او بل دوست یې په خوب کې څه خبرې کولې. دریم نمبر دوست یې د دغه ځای نه غیب شوی و. د بیټرۍ رڼا په مدد سره د بل دوست طرف ته روان شو. نو چې د بل دوست ته څه ګوري چې دا کپړې ویستلي دي او څه ځان سره پړاوي. عجیبه غوندې ماحول جوړ دی. د سره خو په زړه کې ډېره یېره پیدا شوه چې آخر دا څه کېږي موږ سره. آخر د دغه کور نه په څه طریقه باندې راووتل او د واپسۍ د تلو فیصله یې وکړه. ټول دوستان دا سوچ کوي چې آخر په کومه لار به موږ واپس لاړ شو. په دې کې څه ګوري، یو دوست ورته وایي چې په کومه لار راغلي وو، نو په هغې به واپس لاړ شو. بل وایي چې نه دا لار شاړ ده، په دې به لاړ شو. یو دوست یې روان شو، نو دا نور هم د پسې روان شو. مخکې ځي، څه ګوري چې د خوراک سامان هم ورسره ختم شوی وو. یو د بسکټو ډبی ورسره پاتې شو. په دې کې څه ګوري چې یو چغه شوه او یو دوست یې اچانک غیب شو. چې هلته ورغله، نو صرف وینه پاتې وه. د یو دوست یې د هغه ځای نه رامنډه کړه او د نورو دوستانو ته وایي چې راشه خلک غیب شوی دی. د یو دوست یې آخر د سینه کولاو کړه او ورته ښایي چې زما په سینه باندې خو څه عجیبه غوندې داغونه جوړ شوي دي. آخر دا څه دي په دې ځنګل کې چې موږ ته په نظر نه راځي او موږ ته بار بار نقصان رسوي. د درې واړو دوستانو دا فیصله وکړه چې په ښاره طریقه کېږي د پیدا کول ضروري دي. د دغه ځای نه دوی ټول روان شو او چې ګوري، نو څلورم ملګری هم دوی سره را روان دی. اخر ته تپوس دوی کوي چې ته د کوم ځای نه راغلې، موږ خو تا پسې ګرځو. دا ملګری په جواب کې ورته وایي چې زه خو تاسو سره یم، زه خو چېرته نه یم تللی. عجیبه ماحول دی. د هر سړي دا خوب دی، په زړه کې دا ویره ده چې آخر په دې ځنګل کې داسې کوم مخلوق دی چې موږ سره دا زیاتې کوي. د هغه ځای نه را روان دي. په یو ځای کې ټینټ ولګولو او د شپې د تېرولو فیصله یې وکړه. ټول ګپ لګوي او مزاق کوي چې آخر دا څه وجه کېدی شي چې په دې ځنګل کې داسې څه دي چې په نورو ځنګلو او په داسې ځمکو کې موږ نه دي لیدلي. یو بسکټو پیکټ ورسره پاتې دی، د لږه خو پې ډېره لګېدلې ده. دوی چې په کوم ټینټ کې پراته دي، اچانک په دې ټینټ باندې رڼا راغله. په دې کې څه ګوري چې یو دوست یې مکمل دغه ځای نه غیب شو او چغې کړه.
دا درې ونه دوستانې د دغه ځای نه راووتل او دا سوچ کوي چې اچانک موږ نه انسان څرنګه غیبېدی شي. اخر داسې کوم مخلوق دلته دی چې موږ آرام کولو ته نه پرېږدي، چې موږ د شپې ویده شو دغه حالات وي او که د ورځې وي زموږ دغه حالات وي. اخر دې ځنګل نه وتل پکار دی. د یو دوست چغه کړه او د نورو دوستانو ته ویل چې راشه سړی خو دلته دی، چې وی کتنو ډیر په بد حالات کې وو، په چاړو باندې وال شوی وو او په یو بوټي کې رازنګېدلو. ټول ډیر پریشان شو او مخکې د روانېدو فیصله یې وکړه او په خپل منځ کې دا خبرې کوي چې ټول به په یو ځای باندې ګرځو، بیل بیل به نه ګرځو، که نقصان رسیم نو ټولو ته به یو ځای رسي. دې ټولو دا صلاح وکړه چې په هر حالت کې د ځنګل نه وتل پکار دی. دا کوم دوست چې زخمی وو د حالات ډیر زیات خراب شوی وو. یو دوست ناست او ځنګل طرف ته ګوري، خو اچانک په دې کې یو چغه شو او یو دوست بل هم غایب شو. دا دوه دوستان چې کوم پاتې شو نو دغه ځای نه را منډه کړه او ځان ته زی ګوري چې چرته پټ شو. دوه دوستانې غایب شو خو اچانک د سره یو د زخمی دوست پاتې شو. دغه ځای نه را منډې وخی په یو ځای کې رڼا ولیده، د رڼا طرف ته را منډې کړې. د کې څو ګوري چې د رڼا سره یو کمره جوړه شوې ده. د کمرې ته د خپل دوست سره دننه زخمی دوست کمرې ته را دننه کړو او ورته وایي چې دا څه عجیبه غوندې ځمکه ده، لیټونه ورونه هم بل دي او څه عجیبه مخلوق دلته پاتې کېږي، الله دې مخکې راته خیر کړي. دوی چې کمرې ته لاړو نو یو دوست بې هوشه شو. چې فوش کې راغی نو د کمرې نه یو سوري کې ګوري چې یو دوست چا لرګي پورې تړلی دی. دا ډیر خپه شو او دې کې ولا یوه ښځه راله. ښځه ورته وایي چې یریږه دا قرباني ده. د خلک چې د دې ښځې خبرې واورېدې نو ویرېده او بېهوشه شو. دا چې واپس په خوش کې راغی نو څه ګوري چې دوست چا لرګي پورې تړلی دی او نور کسان ورته ناست دي او د څه عبادت یې کوي. دا تړلی شوی دوست ډیر حیران دی او د خلکو ته ګوري چې دا ولې ماته سجدې او عبادت کوي. دا خو د شکل نه انسانان ښکاري خو کله کله شکل بدل کی. په اصل کې دا یو شیطانی مخلوق دی. دوست حیران او پریشان دی چې اخر دا بڅ کوي، زی تړلی ما سره بڅ کوي. د ویرې نه بالکل یو ښځه ورته راله او په دې مخې ورته لاس کېښوده. د مخ نه لاس لږ لږ لاندې راکوزوي او اخر په مرۍ ورته لاس کېښوده او سایتي وویسته. داسې څه کوي چې داسې انسانان اخر دوی راجمع کی او بیا په یو کمره کې بند کی او د دوی بیا عبادت کوي. د بل دوست چې دا چغې واورېدې نو ځان د خلاصولو کوشش کوي چې اخر د سره څه کېږي دا به ما سره هم کېږي. ځان یې راخلاص کړه او دا سوچ کوي چې اخر د دې ځای نه به د وتلو کومه لار وي. خو اخر دا سوچ وکړه، اور یې راواخیسته او چې په کوم کې د مخلوق پاتې کېږي نو دې ته وزده اور ورته کوي. نو اور ورته که چې بهر ته څه ګوري چې دا مخلوق ټول بهر ته راوتلی دی. چې څه ګوري چې کوم ځای کې اور بلیږي او دا پکې دننه ولاړ دی نو دا ټول مخلوق ګوري او د عبادت کوي. چې د ورته کله د دننه نه وکاته نو دوست وریاد شو چې پیله هم د هغه عبادت وکړو او د هغې نه بعد یې ختم کړو. د اور د ورچولو نه بعد دا خلک چې بار ته راووتلو نو یو عجیبه مخلوق یې ولیده او د دغه ځای نه یې منډې کړې. خو دا عجیبه مخلوق د مخې ته بار بار راځي ځکه چې دا یو شیطاني مخلوق دی. دا چې چرته ځي نو د مخې ته به راځي. دا یو خوفناک مخلوق دی او دا خلک په دغه ځای کې یو تبرګې راواخیستو او بار بار په د عجیبه مخلوق باندې وار کوي. خو څه ګوري چې چرته هم منډه کې نو د عجیبه مخلوق دته مخې ته راشي او وینیسي او په ځمکه یې راګوزار کړي. خو دا بیا هم مقابله کوي د سره او دا کوشش کوي چې په هر حالات کې کېږي چې د دې ځای نه ووځي. اخر د الګ د فیصله وکړه چې دا یو د زناور مخلوق پاتې دی، دا چې مړ کم نو د دې ځای نه به بیا ووځم. اخر دا څه ګوري چې په ده باندې وار وکړو د تبرګي او دا یې مړ کړه او د هغه ځای نه یې رامنډې کړي او ځان یې راخلاص کړو. دوستانو کیسه دلته ختمه شوه. څلور دوستان، یو خطرناک ځنګل، یو خوفناک مخلوق او اخر کې یو کس ژوندی پاتې کېږي. د بلې کیسې سره به بیا حاضرېږو، انتظار کوئ. انشاءالله زر به راځم. د الله په امان خوشحاله او ژوندي